السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست او اونۍ به مو تر دې دمه په خیر او عافیت سره را رسولې وي. دا د یو ځل بیا د هدایت پلوشې د خپرونې د لارې ستاسو په درانه خدمت کې حاضر سوي یو. درنو اوریدونکو، ملتیا مو وکړئ او د خپرونې تر آخرنیو شیبو را سره اوسئ. نفعه عم البوادي والحواضر قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال لا يزال له یوې ونې څخه 1,000,000 د اورلګیت خاشې جوړېدلی سي او د اورلګیت یوه خاشه 1,000,000 ونې سوځولی سي. نو ته ستا په ژوند کې داسې یو منفي اړخ مه پرېږده چې پر 1,000,000 مثبتو اړخونو دې تاثیر وکړي. من الذكرى يميل أحيا بنا الشوق العليل مرت كما الحلم الجميل يا حلوها تلك السنين يا حلوها تلك السنين دار الذكر علم ونور الحاملات سنو ونور. مال درلودل به د مصلحت او مقصد ملګری در پیدا کړي. شایست او جمال درلودل به د شهوت ملګری در پیدا کړي. خو په ښو اخلاقو سره به د عمر ملګری پیدا کړي. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. د ډیرو کلونو په تنخوا سره په دنیا کې کور جوړولی سي، خو د 12 رکعاتو سنتو په ادا کولو سره په جنت کې کور جوړولی سي. یو سړي عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه ته بد وویل، خو عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه ورته وویل که د قیامت ورځ نه وای ما به ستا جواب ویلی وای. كلنا ندعوك يا رب وكلنا ندعوك يا رب. ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة يا ربنا لك الصلاة لك الصلاة والحمد من كل الحياة يا ربنا. سپینږیری وایي دا مې غوښتنه او آرزو ده چې قرآن مجید حفظ یا یاد کړم، خو حافظه مې ملګرتیا نه راسره کوي. بیا هم وایي غواړم چې د الله جل جلاله دپاره روژه ونیسم، خو روغتیایي لږوالی اجازه نه راکوي. غواړم چې د شپې لمونځ وکړم، خو پښې مې د درېدلو طاقت نه لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حق ویلی دی چې فرمایي 5 شیان تر 5 شیانو د مخه غنیمت وبوله. ځواني تر زوړوالي د مخه، روغتیا تر ناروغۍ د مخه، غنا تر فقر د مخه، فراغت تر مشغولتیا د مخه، ژوند تر مرګ د مخه. نو که ستا په ورځني مهالویش کې د ساشت 2 رکعات لمونځ نه وي، د قرآن مجید وظیفه او ښې دیني خبرې نه وي، هغه پټه
صدقه او خیرات چې الهي غضب خاموشه کوي نه وي. هغه د خیر کارونه چې بیل الله جل جلاله بل څوک علم نه پر لري نه وي. نو ستا په ژوند کې څه خوند پاته دی او د څه دپاره ژوندی یې؟ الهي ستا د یاد او ذکر توان راکړې. الهي ستا د شکر کولو او ښه عبادت کولو قدرت راکړې. آمین ثم آمین. أعمال فأخلد عالي يا ربي سألتك جنة عرض الفضاء وبطول جودك يا مليك مناليا ويكون قصر الخير ملكي يوم أن تبيض أعمال فأخلد عاليا في جنة الفردوس ربي مسكني ولوالدي بجنة متعاليا أفديهما بقراب أرض طهارتي وبكل ما ملك الفؤاد وما لي أفديهما بقراب أرض طهارتي وبكل ما ملك الفؤاد وما لي في جنة الفردوس ربي مسكني لبي إلهي في الجنان سؤالي لا تجعل اللهم شيطان الهوى في طرفة من عين توكلها لي لا تجعل اللهم شيطان الهوى في طرفة من عين توكلها لي. ربي سألتك أن تكون أعمال خير في رضاك إلهي. ربي وجدتك لا تؤاخذني يا رب أنت المستعان وأنت نور التائهين طبيئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين. فأنا الظلوم وأنت ترحم. د ناپوهانو او جاهلانو سره بحث کول او هغوی ته نصیحت کول داسې مثال لري لکه پر اوبو چې رسم کوي. پر اوبو که هر څونه ښه رسم هم وکړې لاس ته دې څه نه درځي. تلك السنين دار الذكر علم ونور الحاملات سنا ونور والرسمات هنا السرور. يا حلوها تلك السنين يا حلوها تلك السنين غصن من الذكرى يمين أحيا بنا الشوق العليل مرت كما الحلم الجميل. يا حلوها د انسان په سر کې څلور ډوله بهیدونکي اوبه یا سوائل سته. د انسان په خوله کې د دې دپاره خوږې اوبه دي چې د خوړلو او چښلو د شیانو سره ګډېږي او خوړل کېږي. د انسان په سترګو کې د دې دپاره تروې اوبه دي چې سترګې پاکوي او د وچوالي څخه یې ساتي. د انسان په پزه کې د دې دپاره غاز درلودونکي اوبه دي چې ګرز او غبار پرې نږدي چې دننه پزې ته ننوځي. او د انسان په غوږونو کې د دې دپاره ترخې اوبه دي
چې کومه خزنده یا حشره دننه غوږ ته نه ننوځي. سبحان الله القادر. د قدرت په خزانو کې د حکمت رازونه ښکاري، د خلقت په کارخانو کې د عظمت موجونه ښکاري، د قدرت په خزانو کې د عدم پر سپینو پاڼو د وجود کرشش کراسی، د عدم پر سپینو پاڼو د وجود کرشش کراسی، د سرعت په نشانو کې د سرعت په نشانو کې د حیرت نقشو نشکاری، د قدرت په خزانو کې د حکمت رازونه ښکاري، د خلقت په کارخانو کې د پنا په آینا کې د بقا تصویر تزر سر، د پنا په آینا کې د بقا تصویر تزر سر، د زحمت په زندانو کې د راحت وختونه ښکاري، د زحمت په زندانو کې د راحت وختونه ښکاري، د خلقت په کارخانو کې د عظمت موجونه ملګری داسې مثال لري لکه اسانسیر یا لفټ چې یا به دې لوړ پورته کوي یا به دې کښته کوي، نو د ملګري په اختیارولو کې هوښیار اوسه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا زموږ ژوند داسې دی لکه د ګلاب ګل چې هم زموږ د نیکمرغۍ دپاره ښایست پکښې شته او هم زموږ د خوږولو دپاره اغزي یا زوزان پکښې دي. سيف على الظلام، سيف على شرورهم، سيف على الأصنام، سيف على رقابهم، سيف على الظلام، سيف على شرورهم، سيف على الأصنام. إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء، إسلامنا فيه المنى، إسلامنا اليقين، كتابنا منارة، رسولنا الأمين، إسلامنا فيه المنى، إسلامنا اليقين، كتابنا منارة، رسولنا الأمين. إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء. توثبي توثبي يا ساحة الأبطال، وحققي وحققي بعزمك الآمال. توثبي توثبي يا ساحة الأبطال، وحققي. د ذلت په کور کې مه اوسېږه، که څه هم د سرو زرو وي، خو د عزت په کور کې
که څه هم خرابه او کنډواله وي واوسېږه. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. انسانان د ژوندي انسان په ارزښت نه پوهیږي، خو هلته بیا پوه سي چې هغه انسان له دنیا څخه رخصت واخلي. الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا. درنو اوریدونکو، د نن ورځې خپرونه مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې ستاسې په درانه خدمت کې حاضریږو، تاسې پر الله جل جلاله سپارو. قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر